السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قرآن خوندو مجبه ادغام شفوي رولز خو مج واضح کی نو مج به یو څه د مثالو سره پریکټیس وکړو تاسو ته واضح به کو یو وارې بیا ان شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اول خو الته ادغام شفوي رولز د یعنی د میم درې قاعدې دي: ادغام شفوي، اخفاء شفوي او اظهار شفوي دي. لکه څنګه استادات چې بیان کړله، ادغام شفوي یعنی د میم ساکن بعد میم مشدد چې راسي دته ادغام شفوي وایي، یعنی هغه به ادا کیږي. ادغام مطلب مرچ کول، یو 2 سکنډه به وخت وکړو او غنه به کوو. اظهار نه اخفاء شفوي چې دی هغه بیا د میم ساکن بعد چې با راسي هغه وخت به موږ اخفاء شفوي ادا کوو او به 2 سکنډه وخت ورکوو. اظهار شفوي چې دی هغه یعنی د میم مشدد او د با دغه دوو تورو چپله نور شپږ ویشت توري چې راسي هغه وخت به اظهار وي. مطلب دا دی چې نه به وخت ورکوو او نه به غنه کوو او نه به ادغام کوو نه به اخفا کوو. نو یعنی اظهارو. ولم یولد لکه په سوره اخلاص کې ژر ادا کیږي، نه د میم ساکن بعد یا چې راغلی ده. دلته ادغام شفوي اول رولز دي، د هغه یو څه مثالو سره به موږ پریکټیس وکړو د خوند سره به یو څه واضح کړو. دلته پر واو باندې فتحه یو حرکت، ما 2 حرکت کشو، حروف مده دي، په تا فتحه ده، د حمزه باندې سکون دی، دلته به جټکه سره ادا کوو. تا تی تا باندې زید یا سره یو ځای کوو، حروف مده دي، 2 حرکت کشیږي. هم دلته پر ها زیدی د میم ساکن راغلی دی، بیا میم مشدد راغلی دی میم ساکن بعد. دلته به ادغام شفوي ادا کوو، 2 سکنډه به وخت ورکوو، غنه به هم کوو لکه تأتیهم من آیة. بیا من میم باندې زید دی، د نون ساکن سره یو ځای کوو، اظهار کوو ولې چې د جې بعد حمزه راغلی دی. حمزه به موږ 2 حرکت کشو ولې حروف مده دي، پر یا فتحه یو حرکت، تا باندې تنوین تن. دا به څنګه وایو؟ وما تأتیهم من آیة. بل مثال پر عین باندې فتحه یو حرکت، لی چې دی حروف لین دي نرم به وایو. هم دلته پر ها زیدی د میم مشدد سره یعنی میم ساکن او میم مشدد سره یو ځای کیږي. دلته ادغام شفوي به کوو ادا کوو، 2 سکنډه وخت ورکوو. میم به بیا موږ 2 حرکت کشو، حروف مده دي. یل پر یا باندې فتحه د لام سره یو ځای کوو، په لام سکون دی، دلته به پام کوو، نه به جټکه کوو نه به قلقله. پر با زید یو حرکت، سو حروف مده دی، 2 حرکت کشو، پر نون باندې فتحه یو حرکت. دا به څنګه وایو؟ علیهم ما یلبسون. سین باندې فتحه یو حرکت، پر خوا باندې زید یو حرکت. رو حروف مده دی، پر را پیش دی، پر واو سکون دی، 2 حرکت کشو. پر میم باندې زیدی د نون ساکن سره یو ځای کول، د به اظهار کول، ها راغلی ده من. پر ها پیش دی د میم ساکن او میم مشدد سره دلته یو ځای کیږي، 2 میمونه سره یو ځای کیږي، دلته به ادغام شفوي ادا کوو، وخت به ورکوو. میم به موږ 2 حرکت کشو، حروف مده دي. کاف 2 حرکت کشو، حروف مده دي. نو په نون پیش دی د واو سره یو ځای کیږي، دا 2 حرکت کشیږي، حروف مده دي، وا مده. دا به څنګه وایي؟ سخروا منهم ما كانوا. سخروا منهم ما
كانوا. بل مثال پر واو فاتحه ده یو حرکت، میم به د نون سره یو ځای کو، پر میم زیدی من. هم دلته به موږ ادغام شفوي ادا کو، پر ها پیش دی میم سره یو ځای کیږي. پر میم مشدد چې دی پر هغه باندې بیا فتحه ده، دلته به د یا سره موږ یو ځای کو. ولې دلته د نون ساکن که تاسو وګورئ د نون ساکن یعنی د نون سکون بعده یا راغلی ده، دا د یرملون د توري سره راغلی ده. دلته به موږ ادغام کوو، یعنی یو ادغام شفوي ادا کیږي. هم دلته به هم وخت ورکوو. بیا دلته مای دلته هم ادغام دلته بیا کیږي، د ادغام د رول څخه راغلی دی. یا وخت به ورکوو. یس یا بیا سین سره یو ځای کو، پر یا فتحه ده. یس تا باندې فتحه یو حرکت، می زی لري یو حرکت، پر عین باندې پیش دی یو حرکت و یعنی کشوبه نه. ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع. دا بل مثال پر با باندې فتحه ده، د لام سره یو ځای کو بل. دا بل با چې د په دې فتحه ده یو حرکت کشوبه نه ب. دا دال باندې فتحه یعنی زوار دی، خالی الف مخ دی یعنی دا حروف مده دی، دوه حرکت کشو. پر لام باندې فتحه یو حرکت هم دلته ادغام شفوي ادا کو. پر میم چې دی هغه به دوه حرکت کشو. ما حروف مده دی. کاف چې دی هغه هم حروف مده دی، دوه حرکت کشو. نو هم حروف مده دی، دوه حرکت کشو. دا به څنګه وایو؟ بل بدا لهم ما كانوا بل بدا لهم ما كانوا. بل مثال على عين فتحه یو حرکت، لا به دوه حرکت کشو، ولاړ زوړ دی یعنی مد بدل دی. قاف باندې پیش دی یو حرکت، لو چې دی پر لام پیش دی، پر واو سکون دی، دلته به د واو سره یو ځای کو. لو حروف مده دی، دوه حرکت کشو. بی با باندې زیدی یو حرکت کوم، دلته کاف پیش دی، میم ساکن او میم مشدد سره یو ځای کې ادغام شفوي ادا کیږي. دوه سکینه وخت ورکو. بیا من په میم فتحه ده، د نون ساکن سره یو ځای کوو. ولې د جبه د حمزه راغلی دی نو اظهار دی. من ای حمزه زید یو حرکت، لا به دوه حرکت کشو، ولاړ زوړ دی. هن پر ها تنوین دی. دا به څنګه وایي؟ على قلوبكم من إله على قلوبكم من إله. لانجه پر قاف پیش دی قو یو حرکت، لام به د لام زیدی د لام جلاله سره یو ځای کو. حمزه الوصل به نه وایو، لام جلاله به بیا دوه حرکت کشو. دلته به لام جلاله پړ نه وایو، ول د جد مخه زید راغلی دی، غټ به نه ادا کو. پر ها پیش دی یو حرکت، پر یا باندې پیش دی یو حرکت، پر نون باندې فتحه ده، د جیم سره یو ځای کو. نج جی جیم زیر دی د یا سره یو ځای کیږي، دوه حرکت کشو، حروف مده دی یا مده. پر کاف پیش دی میم سره یو ځای کو، دلته به موږ ادغام شفوي ادا کو. دا بل میم باندې زیر دی، دا به د نون سره یو ځای کیږي. من ها دلته ادغام شفوي ادا کیږي، یعنی دوه میمونه به دلته یو ځای کو. بیا به میم یعنی دا درې میمونه دي، دا ټول هر ځای چې راغلي دي یعنی دا درې دغه راغلي دي. یو خو د دوه سره یو ځای کیږي، دا بل بیا میم زید یعنی حرکت دی، دا به د نون سره یو ځای کو. ها به دوه حرکت کشو، حروف مده دی. دا به څنګه وایو؟ قل الله ينجيكم منها
قل الله ينجيكم منها من حسابهم من شيء. دلته من ميم زیدی د نون ساکن سره ځای کو. دلته اظهار دی ولې ح راغلی ده. پر ح زید دی یو حرکت سا سین، دوه حرکت کشو حروف مده دی. پر با زید دی یو حرکت هم. دلته پر ح زید دی میم ساکن سره یو ځای کیږي. دلته د میم مشدد دی د میم ساکن بعد، نو دلته به موږ ادغام شفوي ادا کو. بیا میم زید دی د نون ساکن سره یو ځای کیږي. دلته به اخفا کو ولې شین راغلی دی. شین باندې فتحه ده د یا سره یو ځای کیږي. شی حرف لین دی یا لین نرم پې وایو. پر حمزه تنوین دی. دا به څنګه وایو؟ من حسابهم من شيء من حسابهم من شيء وما تأتيهم من آية وما تأتيهم من آية عليهم ما يلبسون عليهم ما يلبسون سخروا منهم ما كانوا سخروا منهم ما كانوا ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع بل بدا لهم ما كانوا بل بدا لهم ما كانوا على قلوبكم من إله على قلوبكم من إله وبخشهن ما ویلی و هن دی دا دبل پیشونه چې تنوین دی. قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها من حسابهم من شيء من حسابهم من شيء. امید کوم چې تاسو په پوه سوي یاست. الله پاک ستاسو لپاره دا زده کول اسانه کړي. آمین. جزاکم الله خیرا کثیرا. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.